دا د باجوړ د سمڅۍ هغه دردونکي شیبې دي چې یو کم عمره ماشوم محمد انیس د ډزو په تبادله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن د هغې جنازه ترسره شوه. او غمجن خلک وایي چې دا یوازې یو ماشوم نه بلکې د امن یو بله قرباني ده. د جنازې نه وروسته خلک سړکونو ته راووتل او د پیښې په ضد احتجاج پیل کړو. دلته د لویسم په مقام د پېښور باجوړ لویه لاره تړلې شوې ده او خلک د امن غوښتنه کوي. دوی وایي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې عام ولس بېوسه پاتې شوی دی. د خدای بندګانو د ځان تپوس وکړئ، تپوسه ګوره روډونه 2 کاله بند کړئ، نه سرکاري ګاډی پرېږدوئ، نه سایکل پرېږدوئ، د پرایویټ ګاډي پرېږدوئ. د ځان تپوس وکړئ د سواته پورې د څه ورته وایي کور مې پورې دا څونه قبایل دي دې ورته زما ټول دا درصد دی چې د خپل ځان تپوس وکړئ بس. او د هغې 2 میاشتو نه را په دې خوا 11 میاشتې وشولې. نو موږ د جرنیل صاحب نه تپوس کوو چې تا 48 ګنټې یادې کړې وې، تا 72 ګنټې یادې کړې وې، ته مونږ ته چې زه به د باجوړ صفایي کومه، باجوړ کې به امن راولمه. نو 11 میاشتې تېرې شولې خو تا خو امن را نه وستو. دلته خو چې موږ احتجاجونه کوو په غم او په ویر او په درد او په شهید او بس دا ځوان شهید شو، دا ماشوم شهید شو، دا زنانه شهید شو، دا ایله مسجدونه شهیدان کړل، دا ایله کورونه وران په روزانه په بنیاد باندې په باجوړ کې دا صورت حال دی. د بېلابېلو سیاسي او سیمه ییزو مشرانو په وینا د امن ټینګښت د ریاست مسؤلیت دی او باید د دوی ډول پیښو مخه ونیولی شي. د سیمو بېلابېلو برخو داسې ویډیوګانې هم مخې ته راغلي دي چې پکې د ډزو تبادله ښکاري او خلک وایي چې همدا نښتې د دوی ژوند له خطرې سره مخ کوي. وروسته د سیمې مرستیال کمشنر ارشد کمال او پولیس چارواکي د احتجاج ځای ته ورسېدل او د خلکو سره یې خبرې وکړې. دا چې کوم یو ناخوشګواره واقع راغلی و چې په ماشوم دغه کې لګېدلی و، هغه دوی راوړی و دلته کې جنازه مو کړله او موږ ورسره مذاکرات ورسره وکړل، ډسټرکټ ایډمنسټریشن او پولیس ما سره، او هغوی څه تحفظات وو. په انشاټ خبره دا ده چې موږ داسې وکړل چې موږ دی به ډپټي کمشنر صاحب سره خپل کېنو، یو 18 کسان د دوی وفد نه اوچت وکړو چې هغې کې د دوی یوت او د دوی ټول مشران شامل دي او هغلته کې به دوی خپل چې کوم ریزرویشنز دي یا تحفظات دي هغوی به خبر کړي، هغوی به ډي سي صاحب به فردر چې کوم د هغه کوارټر کنسرن چې کوم دی هغوی سره به دا شی ټیک اپ کړي. که موږ مطمئن شو مال قاتل په لاس راکړو، د سمڅۍ خلک یې مطمئن کړو، احتجاج ته زمونږ کار ده، زمونږ کار به ټول عمر کېږي، خو دا احتجاج کړی به ختمېږي.